نزلې او د زکام لپاره یا د الرجي لپاره که هغه د سینې وي که د هغه د پزې وي که د غاښو وي که د سترګو وي د دې لپاره یو داسې وظیفه یو داسې قرآني آیات چې کله تاسې په دې ترتیب سره دغه وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله بس تاسې دغه مسله حل کړي دغه مشکل به مې الله لرې کړي. هغه آیات داسې دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دا وظیفه څنګه کیږي په کوم ترتیب سره کیږي دې ټول څخه مخکې دا یو خواست کوم دا پیغام ضرور در سره شیر کړئ ځکه چې نن هر دویم سړی هغه په دې نزله او زکام په دې شي کې مبتلا دی دغه موسم هم د دې دی نو چې کله دا حالت وي درته یو خو هغه وي چې یو انسان تیل استعمالوي دغه یو آیات مبارک دی دغه به 314 واره تلاوت کوي دا آیات مبارک 314 واره تلاوت کوي چې کله تاسو دا آیات 314 واره تلاوت کوي په شروع په اخر کې یو سوره درود شریف پر تیل باندې دم کوي هغه تیل باندې د خپل ویښتان د خپل مخ او خپل پزه ور باندې وړوي چې کله ماښام بيدیږي او پر وبو باندې دم کوي او به هم چې شي پر خوراک باندې دم کوي او خوراک خوري ان شاء الله العزیز دې وظیفه په برکت سره به الله به دا مسله درته حل کړي.